تازه خبر، طالبانو ته پاکستاني پوځیان تسلیم سول. تعادین خان هم د طالبانو په ملاتړ میدان ته راودانګل او همدارنګه د یادې لاسته راوړنې مبارکي ورته ویلې. دا چې تعادین خان ولې د تحریک طالبان ملاتړ وکړ، د تعادین خان مبارکي د څه لپاره وه، پاکستاني حکومت ولې چوپ دی؟ جزئیات ویډیو کې وګورئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. سلامونه درنو لیدونکو، مشال پریس ته ښه راغلاست. د کندهار پخوانی امنیه قماندان او د مشهوره پاکستان ضد افغان جنرال عبدالرازق ورور تعادین خان د پاکستان د طالبانو تحریک ته د پنجابي عسکرو د نیولو مبارکي ورکړې ده. تعادین خان پر خپلې ټویټر پاڼې لیکلي، د ټي ټي پي اتلانو او زړورو مجاهدینو ته د زړه له کومې د دغه پنجابي عسکرو د نیولو مبارکي وایم. نوموړي زیاته کړې چې باید نور هم ورباندې عملیات وکړي ترڅو لا زیاتې بریاوې یې په برخه سي. تعادین خان په دغه پیغام کې زیاتوي چې د ټي ټي پي اتلان مجاهدین باید پنجاب ته سم درس ورکړي. د ډیرو فتوحاتو او بریاو په هیله یو. پاکستاني رسنۍ چې د پاکستاني پوځ تابع او تر کلک سانسور لاندې دي نه دی ویلي چې څومره سرتیري تحریک طالبان پاکستان تازه نیولي دي. جنرال تعادین خان هم په دې اړه ډیر جزئیات نه دي ورکړي. څو ورځې مخکې یوې پاکستاني څېړنیزې ادارې خبر ورکړ چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو سره پر پاکستاني پوځیانو بریدونه زیات سوي. د پاکستان تحریک طالبان یو شمېر سرچینو ویلي چې دوی د افغان طالبانو یوه څانګه ده. د طالبانو اسلامي امارت بیا دغه څرګندونې رد کړې، خو ویل کېږي چې د پاکستان ضد یو شمېر ډلې د پاکستاني طالبانو پټ ملاتړ کوي. لیکوال او څېړونکي اسماعیل یون هم پر خپل فیسبوک پاڼه باندې د جهاد کولو امر کړی. اسماعیل یون وویل له پاکستانه د خلاصون غوره لار همدا ده چې هلته وسلوال جهاد پیل، اسلامي نظام حاکم او شریعت هم سل په سلو کې پلی سي. اوس مهمه مسئله د طالبانو له راتګ سره پیل سوې، که څه هم زړه مسئله کېدلی سي، خو طالبانو نوی رنګ ورکړ. په دې وروستیو کې د طالبانو او پاکستاني دولت ترمنځ د ډیورنټ پر کرښه نښتې او ستر جنجالونه رامنځته سوي. نن طالبانو او پاکستان پر دې مسئله یو بل ته ګواښ هم وکړ. قدرمنو لیدونکو، ډیره زیاته مننه چې ویډیو مو تر پایه وکتل. زموږ همدغه یوټیوب چینل سبسکرایب او ویډیو شیر کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې، د الله په امان.